مکه معظمه فتح شو، 300 بوتان مات کړی شو، او بیت الله شریف کې د اذان دغه आवाज دا اوچت کړی شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي دی ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ، یو د عبد الله ابن زید ابن ربیه رضی الله تعالی عنہ، یو دغه صحابي دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته هجرت وکړ، انو صحابه فکرمند ځکه صحابه ډیر شو، او راتل به جمعات کې به مسکون فکرمند شو چې خدای پاک داسې څه کار اختیار کو، څه طریقه اختیار کو چې دا صحابه په اسانه باندې مزد پر راغونډيږي جمعات ته راځي. نو صحابه فکرمند دي، ناستي مشوره ورکړي. یو صحابي مشوره ورکړه، وی حضرت بنگله دا بنگ بغاګو يهوديان چې څنګه راغلي. نبی علیہ السلام وته نه دا يهود دا کار کوي دا نه. بل صحابي مشوره ورکړه، حضرت جرس یو لرګي به بل راولو د عیسایانو په شان ته، بس صحابه به موز درا غونډي وینا. یو صحابي په کې دا مشوره ورکړه، وی حضرت د موز وخت چې کیږي نو دا به چې الصلاه قائمه، بس په تیزه به وسړې مناری ته خيږي یا بر आवाज بکې چې الصلاه قائمه مسخولار دي. نو صحابه دغه فکر کې ناستي، خو فیصله ونشوه. نبی علیہ السلام یو صحابي ته وی بس دا وای چې الصلاه قائمه، بلال رضی الله تعالی عنہ پدې کې دا صحابه پاسې ده. او د عبد الله ابن زید ابن ربیه رضی الله تعالی عنہ ډیر فکرمند و، چې پریشانو کور د تل د پریشانه حالت کې ود شوی، او چې ود شنو د شپې خوب ویني، او په خوب کې یو نیک او صالح انسان ولید چې هغه بنګ پلاسو کې نیسل. او د عبد الله ابن زید ابن ربیه رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ته چې دا مال راکا، ویراته چې دې سره بسکی. نو ما ته چې دا بغاګوم چې مسلمانان د مزد پر راجمه کومه، ویا راته چې دین یو خسته سیس درته نه خیم. وی ما ته چې وایا کنه، ویراته چې الله اکبر الله اکبر، پورا اذان وته وی خان، پورا اذان وی سار وختي را لمو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شم، او ما ته چې حضرت د شپې مې خوب لیدل دي، او په خوب کې مې کلمات د اذان لیدل، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر خیره پورې خان. وی نبی علیہ السلام بلال رضی الله تعالی عنہ ته حکم وکړ چې ورشه او اذان وکړه. اذان شروع شو، حضرت عمر سے چکور کې واورید، انو حدیثو کې راضی وی لنګ ځان پسې لنګ راخ کې اور اخلاص ته پمنډه منډه راغې جمعات ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی حضرت داسې کلمات خمام په خوب کې لیدلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تستانه بس سبقت او مخکواله هغه اختیار کړی دی، قد سبقک نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو دا بل ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ، کوم صحابي دی؟ ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ. دا هغه صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر تل او سفر نه واپس راځي، او یو ځای کې پړاو واچو د موز وخت، نو حضرت بلال سیب ته اذان وکړ. نو دای چې اذان شروع کړ، نو دا ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ وې وړو کې وای ما سره نور وړو کې امزولي ملګریو، نو موږ د اذان دغه ځای کې ولاړو چې دا اذان مو اوري د بانګ مو اوري، نو موږ پیخې شروع کړې. وای موږ ما غشانته د بلال رضی الله تعالی. وای نبی علیہ السلام ورشي دا ولکان راولي، نو نور د یری د وجه نو تختې د لزی راټینګ کړ، او چې را وستم رسول الله مبارک تعالی ارګ دې دوم چې اوس په ما سره سکی، خو دردغه پورې مال ایمان نو راوړې. ځکه مشران چې کافران نو بس کشرم کافر. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته چې وای شاب الله اکبر الله اکبر، وی ما وی الله اکبر الله اکبر، وی بیا راته چې وای الله اکبر الله اکبر، وی بیا ماته چې وای اشهد ان لا اله الا الله، وی ما وی چې اشهد ان لا اله الا الله، په مازه مې وی ښه بیا راته وی بیا ما په مازه وی نبی علیہ السلام چې لک تیز وایا، نو ما چې اشهد ان لا اله الا الله، بیا اشهد ان لا اله،
وی بیا راته چې اشهد ان محمد رسول ما په مازه ویل وی نبی علیہ السلام چې لک تیز وایا نو یې لک تیز مې اشهد ان محمد رسول الله دو ځله په مازه دو ځله په تیز د دې د وجه نه زمونږ د ائمو په منځ کې اختلاف دی سو کوئی اذان کې ترجیح شته او سو کوئی نشته د امام سے پنځ باندې د اذان کلمات او شمیرې د مونږه تاسو چې کوم اذان وایو نو دا پنځل لستی تاسو جوړیږي او د شوافی په نسبت باندې نلس جوړیږي ای په کې دغه کلمات د ابو محذور رضی الله تعالی عنہ چې کوم اذان نقل شوه د احادیثو کې نو هغه اذان نغی دلیل نسی